ملګرو سلامونه مې واخلئ هم دا شیبې د سوات نه تر پېښوره راورسېدم او پېښور له هر دیاره خوب د راتلو سره راته ډېر محترم طالش صاحب په لاس باندې راغی د اقرا نېشنل پوهنتون کې یوه ډېره ذمهوره چارواکې ده او د دې تر څنګه هم د دیو د یادې یونیورسټۍ یا دغه پوهنتون د یوې لیلیې وارډن صاحب را سره هم میلاو شو مینه یې راکړه د سوات چې څومره هم خواږه وو نو هغه یو په لس شو او بیا دسمبر هم دی یخ هم دی طالش صاحب ما ته را یادېږي وایي چې د یخې شپې ته ګوره ستا بهانې ته ګوره عزیز لالا وایي چې سترګې راوجنګوه بیا تماشې ته ګوره او وریازو غیږې ورکړې ملم جبې ته ګوره ځوانه چې هر چرته د قام شملې ته ګوره طالش صاحب د میلاوېدو سره یوه ډېره ښکلې خبره وکړه وایي چې تا یو خبره کړې وه او د هغې په بنیاد باندې ما ته مطلع ترلاسه شوه او ما پوره غزل په هغې باندې ودرو نو زما هغه غزل هم خوښ شو طالش صاحب به خپله خبره هم وکړي او بیا د خبرې سره سره به دغه غزل هم مینانو سره شریک کړي جی طالش صاحب افسر افغان صاحب ډېره زیاته مننه د ستاسو د راشد خان او د رؤف وړن صاحب چې موږ ته موقع راکړه ما ته نن هم یاد دي دا نن یو دوه درې میاشتې مخکې خبره ده چې زه اچیني کې عظیم خلیل صاحب دی په حجره کې ناست وم ستا یو پروګرام مې وکتل په هغې کې تاسو یو داسې خبره وکړه چې د ژوند اهمه خبره چې کومه ده هغه سندره نو دې خبرې نه ما مطلع جوړه او هغه مطلع ما ته اوس یاد دي په هغې ما غزل جوړ کړ نو هغه مطلع سره د هغه غزل زه ستاسو په مخ کې وړاندې کوم ارشاد ډېر خوند ستاسو هغه خبره داسې وه چې زما په مطلع مطابق چې ته څه وایې اشنا د ژوند خبرو له رازو ته څه وایې اشنا د ژوند خبرو له رازو مطلب دا دی چې راشه نو سندرو له رازو های مطلب دا دی چې راشه نو سندرو له رازو ته څه وایې اشنا د ژوند خبرو له رازو مطلب دا دی چې راشه نو سندرو له رازو د یار په انتخاب کې موږ اکثر له غلطېږو د یار په انتخاب کې موږ اکثر له غلطېږو د شاتو د مچو په ځای ډمبرو له د شاتو د مچو په ځای ډمبرو له رازو دا شعر د راشد ته بیا ډالۍ وي د یار په انتخاب کې موږ اکثر له غلطېږو د شاتو د مچو په ځای ډمبرو له رازو دا چا مو چې د مینې تصویر راوړه تر دې حده دا چا مو چې د مینې تصویر راوړو تر دې حده چې تاو شو او راتاو شو نو تور سرو له رازو واه 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 ډېر ښه مننه دا چا مو چې د مینې تصویر راوړه تر دې حده چې تاو شو او راتاو شو نو تور سرو له رازو او یو ځوان نن پوهنتون کې ویل سبق مزه مې نشته یو ځوان نن پوهنتون کې ویل سبق مزه مې نشته موږ پلار غلطولو او تور سرو له رازو واه 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 مننه یو ځوان نن پوهنتون کې ویل سبق مزه مې نشته موږ پلار غلطولو او تور سرو له رازو او موږ دلته کې ښکار شوي یو د ډېرو بلاګانو موږ دلته کې ښکار شوي یو د ډېرو بلاګانو چې کله هم دی غر له دې ګورګورو له مونږ دلته کې ښکار شوي وو د ډېرو بلاګانو چې کله هم دې غر له دې ګورګورو له رازو او دا شعر دې تاسو ته ډالۍ وي چې په ما طالش چې ګوره له خپله ځانه ګران دي په ما طالش چې ګوره له خپله ځانه ګران دي په هر حال کې چې یو خپلو ملګرو له رازو واه 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 په هر حال کې دا دې راشد ته ډالۍ وي په ما طالش چې ګوره له خپله ځانه ګران دي په هر حال کې چې یو خپلو ملګرو له رازو دا هغه سوات نه هم دې ملګرو له راغلي ملګرو کویټه خیبر کیفۍ کې کټونه هم پراته دي یوه هله ګله یوه قصه هم روانه ده او طالش صاحب او رؤف وارډن صاحب مینه شریکه کړه نو موږ هم دا ویو چې یا سندره ده یا ستا د بنګړو شور دی چې زما په میرات مړی زړه ټکور دی دغه ټکور له لارو ډېره مینه او احترام ژوند به آباد وي او مینه به هم دغسې پاشو دا به کرو ځکه خو رحمان بابا وایي چې کر د ګلو کا چې سیمه دې ګلزار شي ازغي مه کره په خپو کې به دې خار شي خوشحاله راته اوسئ